هیبت الله د ملا صاحب ماد عمر اقتدار نه لري. دوی وحدت په حقیقت کې موجود نه ده. حداقل 2 او له هغه نه ډېرتر مراکز د قدرت دي. د امر که مولوي صاحب که ملا صاحب ماد عمر امر کړی وی چې څوک کابینې کې دي، بیا چا ګرځولی شو؟ دی مجبور نه شو چې خپل امر وګرځي، ځکه کابل او فیزیکي له نظر دا خپله د اوسېدل په قندار کې، د ادارې اوسېدل په کابل کې. خو ملا محمد عمر هم په کندهار کې نه او مګر د هغه امر چلید، د هغه امر ټول افغانستان کې چلید. والی به سبا مدیر کېده که نه، وزیر دا هلته د هغه سلسله خود جوړ شوه. د هغه مشري فوق د یو برخه مخصوصا په قندار کې، یعنی لوی مرکز د قبایلو کې یو نفر چې قبایلي سیستم کې مطرح نه و مشر سو او مشري په لاس کې واخیسته. دا په تاریخ کې بېساری شی. نو معنی دا چې تاسې د دوی دا قوت چې وطن یو کولی شي، فکر کوئ دا قوت اوس نشته ستاسې له نظر؟ دا خو دوم برخې ته راسي. نن سلحان خپله مولوي صاحب ویلي چې نه بې له محکمې نه خلک وژل کېږي که نه؟